طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله علينا. اللهم اجعلنا من الفقهاء في الدين. وصلى الله على رسوله خير البرية محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د امام ابو حنیفه رحمه الله د سیرت شپږمه پته. ورونو، په تیره پنځمه پته کې زموږ بحث دې ځای ته رسېدلی و چې د امویانو حکومت د مروان ابن محمد په وژلو سره پای ته ورسېدی او د عباسیانو نوی دولت جوړ شو او خلک د هغو تر بیرغ لاندې سره جمع کېدل او یو د هغو کسانو څخه چې د عباسي حکومت تایید یې وکړ امام ابو حنیفه رحمه الله و. دا تایید یې په دې خاطر نه و چې امام صاحب اصلا فارسي و لکه څرنګه چې ځینې غربي انسانان وایي، بلکې د امام صاحب د تایید سبب دا و چې امام صاحب د اهل بیت کرام سره ډېر شدید حب درلودی او امویان هغه څوک و چې د اهل بیت کرام سره ډېر ظلم کړی، خاصتا د سید الشباب اهل الجنه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه سره، هغه چې په کربلا کې په ظلم سره په شهادت ورسېدی او تر هغه وروسته د هغه په مسیح امام زید رضی الله تعالی عنه هغه ظلم وشو. دا ظلمونه د دې سبب شوه چې امام صاحب علیه رحمه د امویانو د حکم څخه ډېر ناراضه شي او د دوی د حکومت په زوال خوښ شي. د هغه چا تایید وکړي چې اهل بیت ته ورنږدې وي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کورنۍ پورې مشتي وي. اوس نو د عباسیانو نوی حکومت شروع شو. خلقو دا امید درلودي چې د دوی پر لاس به عدل راسي او دوی به د عامو مسلمانانو سره خاصتا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره ډېر حب ولري. امام ابو حنیفه رحمه الله چې په مکه مکرمه کې په تبعید کې ژوند تېراوه، دا خبرونه ورسېده. د نوي حکومت تر استقرار وروسته امام صاحب علیه الرحمه و خپل وطن عراق او کوفې ته بیرته راغی. د عباسیانو اول خلیفه عبدالله ابو العباس چې په سفاح سره مشهور و کوفې ته راغی او هلته د بیعت اخیستلو دپاره علما او نور عام خلق سره راټول کړل. ورونو، په هغه وختو کې حتی تر نن ورځې پورې هر دولت د علماو د رضایت کوشش کوي، ځکه عام خلق په دینی امورو کې د علماو تابع دي او د دوی څخه په هر کار کې فتوا غواړي. نو ابو العباس دا کوشش کاوه چې علما د ځان ملګري او د هغو تایید لاسته راوړي. نو یې خپله ختمش یې ورته بیان کړه چې زه به په خپل حکومت کې پر دغه لار رهي یم. او ابو العباس په خپله دغه اجتماع کې د کوفې و علماو ته وویل: ان هذا الامر قد افضى الى بيت نبيكم وجاءكم الله بالفضل واقام الحق وانتم معاشر العلماء احق من اعان عليه ولكم الحباء والكرامه والضيافه من مال الله ما احببتم فبايعوا بيعا تكونوا عند امامكم حجه لكم وعليكم وامانا في معادكم ولا تلقوا الله بلا امام فتكونوا ممن لا حجه له. يعني حكم او خلافت ستاسي د نبي و کورنۍ ته نقل شو چې مقصد یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا عباس رضی الله تعالی عنه. الله عز وجل دغه فضیلت درته راوستی او حق یې قائم کړي او تاسې د علماو ډله حقداره یاست چې زما کومک وکړي.
او تاسې لره د بیت المال څخه څونه چې ستاسې خوښه وي عطیات اکرام او میلمستیاوې شته. یعنې تاسې زما تایید او نصرت وکړئ او زه به مو په هره طریقه سره اکرام وکړم حتی په مالو. نو داسې بیعت را سره وکړئ چې ستاسې د امام دپاره ستاسې او پر تاسې حجت وي او د قیامت په ورځ ستاسې دپاره امن وي او بې له امامه د الله عز وجل حضور ته مور وي. که نه د هغو کسانو څخه به سئ چې حجت نه لري. دلته نو علماو یو د بل سره وکتل چې د دې خبرې په جواب کې څه ووایي. خو د ټولو نظر د امام ابو حنیفه رحمه الله و طرف ته چې د عقل، علم، دین او ذکاوت خاوند و متوجه او په عین حال کې د امویانو سره پخوانی او په عین حال کې د امویانو سره پخوانی غمجنې سیاسي تجربه هم درلودې. څرنګه چې په حاضر مجلس کې لوی لوی علما او قاضیان موجود و، نو امام صاحب دغه علماو ته وکتل او ویل که مو خوښه وي د ځان او ستاسې د طرفه به خبرې وکړم. هغو وویل هو خوښه مو ده. امام علیه الرحمه په خپله وینا شروع وکړه او ویل الحمد لله الذي بلغ الحق من قرابة نبيه وأمات منا جور الظلمة وبسط ألسنتنا بحق. يعني حمدي هغه الله لروي چې حکم یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اقرباو ته ورساوه او زموږ څخه د ظالمانو ظلم زایل کړي او زموږ ژبې یې په حق ویلو سره خلاص کړي. ورونو د امام صاحب دغه خبرې پر هغه ډېر کراهیت او نه رضایت دلالت کوي چې د بني امیه د حکم سره یې درلودی او پر هغه ډېر امید دلالت کوي چې د دغه نوي حکم څخه یې درلودی. هغه حکم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اقرباو کې راغلی و او دغه رنګه پر هغه ډېر حب دلالت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره درلودی او دا یې امید و چې دغه نوي حکومت په راتلو سره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اقرباو پورې تعلق لري حق او عدل برپا شي. او بیا یې وویل قد بایعناک علی امر الله والوفاء لك بعهدك إلى قيام الساعة فلا أخلى الله هذا الأمر من قرابة نبيه. نو امام صاحب پر دې بیعت وکړي چې حکم به د الله عز وجل چلیږي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت اهتمام او مراعت بکیږي. طبعا صفاح دغه بیعت په اخیستلو سره ډېر خوشحاله شو ځکه دا د کوفې د علماو بیعت و او په هغه وختو کې په ټوله اسلامي نړۍ کې علما په درو رئیسي مرکزو کې موجود و: کوفه، بصره، مدینه منوره. اوس نو امام صاحب بې له اجباره په خپله خوښه او اختیار سره بیعت وکړي او د ده رحمه الله دا امید و چې دغه نوی حکم به د عدل او انصاف حکم وي، خاصتا چې دغه نوي آمران او حاکمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته منسوبه وه، د هغه اولاده وه او د اهل بیت کرام څخه بلل کېده. امام ابو حنیفه رحمه الله پس د بیعته بیرته مکې مکرمې ته ولاړی. تر اوسه یې ژوند او د درس حلقه خورېږي. کوم وخت چې سیاسي وضع آرامه سوه او امام صاحب ولیده چې نوی حکومت پوره استقرار پیدا کړي چې نوی حکومت پوره استقرار پیدا کړي، دلته نو امام صاحب په پوره ډول سره بیرته کوفې ته رانقل شو. هغه خپل علمي مجلس او حلقه چې په مسجد بیت الله الحرام کې وه هغه یې د کوفې ولوی مسجد ته رانقل کړ او په کوفه کې د دوهم وار دپاره د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي حلقه یا په صحیح عبارت د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي جامعه په کامله آرامتیا بې له تکلیفه د علم په نشرولو د سره څخه شروع شوه. امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه نوي حکم او حکومت تایید کاوه تر څو چې ویلي ده چې دا حکم هم د انحراف پر طرف شروع وکړ. امام صاحب هغه څوک و چې د عواطفو او قومي طرفداریو تر تاثیر نه لاندې کېدی. مسأله دا نه وه چې دغه نوی حکومت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت نږدې دی. نو زه تاییدوم
یا تا چې یا دا چې تاسې د فارس و اهل ته نږدې یاست او زه د اهل فارس څخه یم نو متایدوم یا بلکې خبره تر دې لوه واقعي او ویښ مسلمان همداسې وي د حکومت مسأله د ځان کورنۍ یا قوم مسأله نه ده خبره د حق او عدل ده خبره د علم او شریعت قایمولو ده د وخت خلیفه که هر څونه د امام صاحب عزت کاوه یا یې ده ته هدیې او مالونه ورلېږل خو امام صاحب د دواړو خواو غني نه د حکومت و عزت ته ضرورت درلودي او نه د حکومت و مالو ته امام صاحب په هغه خپل علمي عزت او کرامت چې د خلقو په مابین کې درلودي د حکومت د عزت څخه مستغني و علم یې مقام او درجه ورلوړ کړي وه او د مال د طرفه هم غني و ځکه الله عز وجل په پراخه مال او تجارت د خلقو د احتیاج څخه غني کړي و او هغه تقوا چې د الله عز وجل د پاره یې درلوده د دې څخه مستغني کړي و چې چاته د ځان ورنږدې کړي چې دا کار د تاریخ په اوږدو کې د علماء کرامو وظیفه ده چې د الله عز وجل شریعت قائم کړي عدل او انصاف جاری کړي ظلم رد او پورته کړي په خلقو کې امن او امان جاری کړي د دولت مالونه چې د عام مسلمانانو مال دی د افراطي انسانانو د لاسو څخه وساتي د تیری او تجاوز مخه ونیسي دا هغه اسلامي شعارونه دي دا هغه اسلامي اخلاق دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د هغو ملتزم او پابند و او د خلیفه څخه هم دا غوښته چې د دغو اصولو پابند وي او بیا یې دی رحمه الله اطاعت وکړي مګر هغه خلیفه چې په دغه کارو کې افراط انحراف او سرکشي کوي اولا دا لازمه ده چې په نصیحت او لارښوونه سره ولارې ته راوستل شي که نصیحت او لارښوونې فایده نه کول نو بیا دا لازمه ده چې د الله عز وجل د شریعت د اطاعت دپاره فشار او تنګي پر راوستل شي چې د الله عز وجل د شرع پابند شي او د خلقو په مابین کې عدل برپا کړي امام ابو حنیفه رحمه الله د عباسیانو په حکومت کې هم ډېر ظلم ولیدي چې د عباسیانو په واسطه زیاتېدی او بیا یو بل کار هم ولیدی چې امام صاحب ډېر زیات زهیراوه چې هغه کار د بل وار دپاره د عباسیانو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت په مابین کې رقابت او صراع وه دغه کارونه د دې سبب شوه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله موقف د عباسیانو د نوي دولت په مقابل کې جبرن تغییر پیدا کړي او په عین وخت کې د دغه نوي عباسي حکومت په مقابل کې د اهل بیت کرام د طرفه انقلابونه شروع شو چې د هغه مشهوره انقلابو څخه یو انقلاب د محمد النفس الزکیه رحمه الله انقلاب او بیا تر هغه وروسته د محمد د ورور ابراهیم انقلاب چې دوی دواړه د عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين زامن و دغه انقلابو د کولو سبب څه چې د هغه د عملي کولو دپاره دوه لوی او عظیم خلق راپورته شو چې د اهل بیت کرام څخه و او د جنگ د لویو قهرمانانو څخه و عباسیانو د هغو په مقابل کې څه کړي وه چې هغو په انقلاب لاس پورې کړي عباسیانو ډېر لوی او شدید ظلم وکړي عباسیانو امر وکړي چې د دوی پلار دې ونیول شي تاسې پوهېږئ چې د محمد او ابراهیم پلار څوک و د دوی پلار عبدالله ابن الحسن رضی الله تعالی عنه د هغه لوړې درجې او لوړ شرف خاوند د عظیم علم او فضیلت خاوند چې د اهل بیت کرام څخه و بلکې د خپل عصر او زمانې د اهل بیت هغه لوی او محترم شخص و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه د امام حسن رضی الله تعالی عنه د کورنۍ شیخ او رئیس و او په عین وخت کې د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد هم و دغه عبد الله ابن الحسن رضی الله تعالی عنهم اجمعین ونیول شو بندي کړه شو آزارونه ورکول شو خبره تر دې هم لوړه شوه عباسیانو د دوی د اهل په بندي کولو هم شروع وکړه او آزارونه یې ورکول
تر څو چې امام عبدالله ابن حسن رضی الله تعالی عنهما مجبور شو چې خپل زامنو ته د حکومت په مقابل کې د درېدو اجازه ورکړي او د انقلاب دپاره یې وپاڅوي. امام صاحب ولیده چې د عباسیانو دغه عمل ټول ظلم دی، انحراف دی. د دغسې عظیم شریف عالم انسان سره باید داسې معامله ونه سي. امام اعظم رحمه الله پوسو چې دته بې له دې بله لار نه ده پاته چې د هغو کسانو ملاتړ وکړي کم چې د شرع الله حاکمیت غواړي او د هغو کسانو پر ضد ودرېږي کم چې منحرف سوي دي. او په دغه وخت کې د محمد النفس الزکیه انقلاب شروع شو. محمد ابن عبدالله چې د امام حسن رضی الله تعالی عنه کړوسی دی او د نفس الزکیه لقب په دې خاطر ورکول سوی وو چې ډېر پاک نفس وو او د غرنګه شبه هم ورته ویل کېده ځکه په شکل او قیافه کې تر ټولو خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډېر مشابه وو او تر ده وروسته د ده ورور ابراهیم رضی الله تعالی عنه په انقلاب لاس پورې کړي. هغه ابراهیم چې د امام لقب ورکول سوی وو چې دا د اهل بیت کرام د طرفه د عباسیانو پر ضد دوه انقلابه وه مګر دواړه انقلابه نسوه کامیاب. عباسي خلیفه ابو جعفر المنصور وکولای سوای چې دغه دواړه انقلابه نیست او نابود کړي. د دغه دواړو انقلابو په جریان کې امام ابو حنیفه رحمه الله د انقلابیانو ملاتړ کاوه، مالونه او پیسې ورکول، خلق یې تشویقول چې د دوی په ملګرتیا ورسره ووځي. حتی د عباسي لښکرو قومندانان یې د دې څخه منع کول چې په عباسي حکومت کې نوره وظیفه اجرا کړي چې د هغې جملې څخه حسن ابن القحطبه دی. حسن ابن القحطبه هغه لوی قومندان دی چې د خلیفه ابو جعفر المنصور د طرفه د هغه لښکر قومندان وو چې د محمد النفس الزکیه سره باید وجنګېږي. کم وخت چې امام صاحب دغه قومندان حسن ابن القحطبه سره ولیدل نو یې د جنګ کولو څخه منع کړي او ویل ستا دغه وتل د محمد النفس الزکیه د جنګ دپاره غیر شرعي دي، بلکې بهتره دا ده چې د محمد النفس الزکیه ملګری سي. امام ابو حنیفه رحمه الله تر هغو دا خبرې ورته کولې تر څو چې حسن ابن القحطبه یې په دې قانع کړي چې هو دا نه ده ورته جایزه چې په دغه جنګ کې دي د منصور د لښکر قومندان او که دا کار وکړي پر اهل بیت کرام به ظالم او واقعا هم دغه لوی قومندان د امام صاحب طلب قبول کړي چې دا کار د ابو جعفر المنصور دپاره ډېر خطرناک و. د لښکر لوی قومندان د قومندانۍ څخه لاس اخلي. کم وخت چې دغه قومندان ابو جعفر ته راغلی او خپل عذر یې ورته ووایه د نن ورځې په اصطلاح استعفا یې ور وړاندې کړه. ابو جعفر خوشحال د ده استعفا یې قبوله کړه ځکه هغه پوهېدی چې استعفا نه کم قبوله د جنګ مشري په شوق او حماس سره نه کوي مګر په عین وخت کې دپاره د دې چې خلق مختلف او متفرق نسی د حسن ورور حمید ابن قحطبه د حسن پر ځای د خپل لښکر قومندان مقرره کړ او ابو جعفر المنصور په تحقیقاتو شروع وکړ. معلومات کوي چې چا زما قومندان د دغه جنگ د کولو څخه منع کړي تر څو چې دا معلومات ورته وسو چې حسن ابن قحطبه د امام ابو حنیفه رحمه الله و مجلس او ملاقات ته ډېر وتلی. امام صاحب دغه لوی خطره سره سره چې د ده پر شاوخوا موجود وو بیا هم پر هغه خپل دریځ باقي پاته و. یوازې په دې کفایت نه کاوه چې د عباسیانو د لښکر څخه خلق پر شا کړي بلکې خلق یې ودې ته تشویقول چې د محمد النفس زکیه په ملګرتیا د عباسیانو پر ضد په جنګ کې حصه واخلي. ورونو دغه دریځ او موقف یوازې د امام ابو حنیفه رحمه الله نه و بلکې هلته نور ډېر علما وه چې د محمد النفس زکیه د کامیابۍ تمنا او آرزو یې درلوده او د عباسي دولت زوال یې غوښتی خو ځینو یې د دغه نصرت آرزو په زړه کې درلوده په صراحت یې څه نه ویل او که به بیا پوښتنه ځینې وسوه بېطرفي به یې ښکاره کول. د محمد النفس زکی تر انقلاب وروسته د هغه ورور امام ابراهیم ابن عبدالله رحمه الله په کوفه کې په انقلاب شروع وکړ. امام ابو حنیفه رحمه الله خلق ورته راټولول او د ده ملګرتیا ته تشویقول.
و هر ځای ته ورتلی او خلقو ته به ویل چې انقلاب ته ضرورت شته او باید د ابراهیم ابن عبدالله الحسني تایید او کومک وشي. امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه کار کې ډېر جهد او کوشش کاوه. دا کار یې پټ او سرین نه و. د انقلاب ملاتړ د ده رحمه الله د مجلس خبرې وګرځېدې تر داسې اندازې چې د ده شاګرد امام ظفر ابن حذیل رحمه الله و امام صاحب ته ویل والله ته دا کار نه پرېږدې تر څو چې زموږ په غاړو کې رسۍ راوانه چوي. یعنی په دغه صریح او ښکاره ډول سره د دولت په مقابل کې خپل ضد او مخالف دریځ اعلانوي تر څو چې موږ تر بند او وهلو ورسوي. ظفر رحمه الله وایي ډېره موده نسوه تېره چې د خلیفه ابو جعفر المنصور د طرفه د کوفې و امیر عیسی ابن موسی ته خط او رساله راغله چې امام ابو حنیفه ماته بندي راولېږي. واقعا هم امام صاحب رحمه الله ونیول شو، بندي کړه شو او بغداد ته د بندي پر قسم ولېږل شو او ویل کېږي چې هلته په بندیخانه کې د زهرو په واسطه ووژل شو. خو ورونو د زهرو مسله د هر چا په متعلق چې وي پټه او خفي مسله وي، په یقین او واقعیت سره څوک حکم نشي پر کولی. د زهرو په حقیقت او واقعیت څوک نه دي خبر. دا خبره یو تخمینی او احتمالي مسله ده، مګر هغه شی چې زموږ مقصد دی هغه دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله عداوت د منصور سره ښکاره او واضحه عداوت وي او د دغه عداوت سبب او منشه د عباسیانو د دولت ظلم او انحراف و. هغه چې د بیت المال په مالو کې بې پروایي او لوبې کېدلې او خاصتا هغه ظلم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت سره کېدی. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د دولت په مقابل کې ډېر شدید دریځ درلود او پر خپل دغه شدید او قاطع دریځ د مرګ تر وخته ثابت او قائم پاتو، بلکې پس له مرګه هم پر دغه خپل دریځ ثابت پاتو. تاسو به پوښتنه کوئ چې پس له مرګه څنګه پر خپل دریځ پاتو؟ رښتیا هم عجبه خبره ده. خو امام ابو حنیفه رحمه الله د وفات په وخت کې وصیت وکړي چې په داسې هدیره کې مې ښخ کړي چې هغه مځکه غصب شوې نه وي. د غصب مځکه نه وي. غصب ودې ته ویل کېږي چې یو حاکم د خلقو مالونه یا مځکې بې له حقه اخلي او ابو جعفر المنصور په دې متهم و چې یوه قطعه مځکه یې غصب کړې ده او بیا یې هغه مځکه هدیره کړې ده. نو امام صاحب دا نه کړه قبوله چې په دغه هدیره کې دې ښخ کړه شي، هغه چې مشهوره وه چې دا مځکه د غصب ده. کوم وخت چې ابو جعفر المنصور ته دا خبر ورسېدی چې امام صاحب دا نه کړه قبوله چې په دغه هدیره کې دې ښخ کړه شي، نو یې وویل من یعذرني من ابي حنیفه حیا ومیتا. ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله حتی د خپلې سپینږیرتیا په دوره کې چې د ضعف وخت بیا هم د عدل پر قایمولو حریص و. کوشش یې دا و چې صالح حاکم او عادل خلیفه په وجود راشي. دا یې آرزو وه چې مسلمانان په امن او اطمینان کې ژوند تېر کړي او د ظالم حکومت د مظالمو څخه خلاص. ورونو اوس چې د امام صاحب د وفات ذکر وسو نو به د هغه رحمه الله د وفات او جنازې مختصر حالات هم درته بیان کړو. ورونو مرګ د هر ژوندي انتها ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله هم لکه ټول خلق چې وفاتېږي باید حتما وفات شوی وای او خامخا باید دغه لو او پراخه دنیا ته مرګ ورورسېږي او پانیس ابدیت بې له الله احد بل چا لره نشته. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په 150 هجري سنه کې د رجب په میاشت کې وفات. انا لله و انا الیه راجعون. امام نووي رحمه الله د دې تاکید کوي چې پر هغه صحیح روایت امام صاحب په بندیخانه کې وفات. د امام ابو حنیفه رحمه الله د غسل تولا حسن ابن عماره رحمه الله وکړه او د رحمه الله عبادت روژه تهجد قیام اللیل او تلاوت وسایه. د امام صاحب و جنازې ته ډېر زیات خلق حاضر شوي وو. ویل کېږي چې د امام صاحب پر جنازه 500 نفرو د جنازې لمونځ ادا کړ. عجبه خدا ده
چې امیر المؤمنین ابو جعفر المنصور هغه چې په پرون کې امام صاحب ظهیراوه په هغو کسانو کې وو چې پر امام صاحب یې د جنازې لمونځ ادا کړي، او امام ابو حنیفه رحمه الله د بغداد په شرقي طرف کې د خیزران په حجره کې ښخ کړه او تر نن ورځې پورې قبر او زیارت معروف او مشهور دی. کم وخت چې د امام اعظم رضی الله تعالی عنه د وفات خبر و ابن جریج رحمه الله ته ورسېدی، ډېر غمجن سو. پس د انا لله و انا الیه راجعون څخه یې وویل ای علم ذهب، کم علم لاړي. رضی الله تعالی عن ابي حنیفه وجزاه الله خیر الجزاء. محترم ورونو، زموږ بحث او بیان نور هم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې دي. موږ په خپلو خبرو کې د ده رحمه الله علم او علمي طریقه بیان کړه، د ده رحمه الله تقوا، تجارت او سیاست مو بیان کړه. موږ هغه بحثونه واورېده چې د ده رحمه الله د امام قتاده، امام ثوري او نورو سره پیښ شوي وو، او موږ ولیده چې زموږ په اسلامي تاریخ کې دوې مدرسې موجودې دي. یوه مدرسه چې مدرسة الرأي ورته ویل کېږي، او بله مدرسه چې مدرسة الروايه یا مدرسة الاثر ورته ویل کېږي. په مختصر ډول سره فقهاء الرأي هغه مجتهد علما او امامان دي چې د یوه حکم دپاره نص نه کوي پیدا، یعنی د یوې مسئلې د حکم دپاره یې آیات یا په سنت متحرکې صحیح حدیث نه کوي پیدا، نو د کتاب الله او سنت رسول الله د فهم سره مطابق د عرف او اسلامي احکامو د مراعات سره او قیاس پر کتاب الله او سنت رسول الله په خپل رایه سره اجتهاد کوي. مګر د اثر او روایت فقها هغه کسان دي چې وایي د احکامو د پاره باید خامخا نص پیدا کړي او هغه حاکم وګرځول شي، یعنی کتاب الله، سنت رسول الله، د اصحاب کرامو قول، د تابعینو عمل، خاصتا چې د مدینې منورې د اهل څخه وي. نو موږ دوې مدرسې لرو چې یوه د نص د پیدا کولو یا د نص پر موجودیت ډېر تشدد کوي، چې وایي نص باید موجود وي چې هغه ته رجوع وکړو، او مدرسة الرأي وایي هو نص ته باید رجوع وشي، خو دغه نص باید خامخا صحیح نص وي. هر هغه نص چې صحیح نه وي هغه نسی حکم کېدلی. نو په دغه وخت کې چې صحیح نص نسی موجود، موږ ته د اجتهاد اجازه شته. د مدرسة الرأي لوړ او ښکاره علما امام ابو حنیفه او د هغه اصحاب رحمه الله دي، چې تر دوی د مخه ابراهیم النخعی رحمه الله او حماد ابن سلیمان رحمه الله و ابراهیم د حماد استاد دی او حماد د ابو حنیفه رحمه الله استاد دی. مګر د اثر او روایت د فقهاو په سر کې امام مالک، امام ثوري او امام اوزاعي رحمهم الله او داسې نور یادېږي. دا دغه دوو مدرسو اختلاف. خدا دې درته معلومه وي چې د رأي علما اولا په نص سره عمل کوي، هیڅ وخت د نص د عملي کولو څخه انکار نه کوي. د اثر او روایه علما هم کم وخت چې نص نکي پیدا و اجتهاد ته رجوع کوي. مګر د دواړو مدرسو عام منهج او عمومي طریقه هغه ده چې موږ ذکر ورونو. دا یقیني خبره ده چې د اهل الرأي علما پر کتاب الله او سنت رسول الله ډېر حریص دي. د هر حکم د پاره د احادیثو په پیدا کولو کې ډېر کوشش کوي، او په عین وخت کې د اثر او روایت علما هم وینو چې د اجتهاد په زده کولو او پوهېدلو کې کوشش کوي. مقصد دا چې د احکامو د رایستلو دپاره دغه دوې مدرسې شته. ورونو، تاسې پوهېږئ چې زه ولې دغه موضوع په دونه تفصیل سره بیانوم. دا ځکه چې هلته ځینې معاندین یا جاهل خلق شته چې همیشه په بحثو او مجلسو کې داسې موضوعات بیانوي یا پوښتنې کوي چې عامو خلقو ته د تشویش او سوالو سبب ګرځي. مثلا یو څوک وایي اسلام خو یو دین دی، یو مو قرآن، یو مو رسول، یو مو احادیث. نو دا څلور مذهبه د کومه شوه؟ دا اختلافونه ولې پیښ؟ نو د هغو خلکو جواب په دغه موجوده بحث کې موجود دی او جواب یې کېدلی. ورونو،
د اسلام په اساس او اصولو کې هیڅ اختلاف نشته او نیت څوک کوي. اختلاف فقط په فرعي مسائلو کې راغلی دی چې هغه هم د ترجمې یا اجتهاد اختلاف دی. مثلا ځینې علما کرام وایي تر کومه وخته چې نص موجود وي د ورأي او قیاس یا اجتهاد ته هیڅ ضرورت نشته، که څه هم هغه نص په خپل روایت کې ضعیف وي. او د علما کرامو بله ډله وایي هو په نص سره عمل کول حتمي او ضروري دي، خو د نص د قبلولو دپاره شرایط شته چې موږ ته به په وروستني بحث کې دا موضوع ښه روښانه. د خراسان فقیه او عالم عظیم او جلیل امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله وایي که حدیث معروف وي خو د ترجمې په خاطر یې ورای او اجتهاد ته ضرورت پیدا سو، یعنی یو صحیح او ثابت حدیث موجود دی خو د ترجمې او حکم را ایستلو دپاره یې وتیز فهم او ژور عقل ته ضرورت پیدا سو، نو رأی د مالک، سفیان الثوري او ابو حنیفه رحمهم الله ده. مګر ابو حنیفه په دوی کې ډېر ښه، په ذهن کې دقیق او په فقه کې عمیق دی. په دوی درو کې ابو حنیفه ډېر فقیه دی. دا د هغه جلیل او عظیم امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله قول او رای. د احکامو د صادرولو دپاره موږ نصوصو ته محتاج یو، مګر دې ته هم اړ یو چې د نصوصو و عمق ته ورورسېږو او د هغو څخه خزانې راوباسو. نو د دې کار دپاره صحیح ترجمې او مطلوب فهم ته ضرورت شته. د دغه دوو مدرسو د اختلاف دپاره یو بل سبب هم شته، هغه داسې مثلا د یوې مسئلې د حکم دپاره یو حدیث موجود دی خو دا حدیث په روایت کې ضعیفه دی. مثلا حدیث مرسل یا منقطع، مثلا حدیث مرسل یا منقطع چې دا د ضعیف حدیث د اقسامو څخه دي. دلته نو څه کوي؟ د مدرسة الاثر ځینې علما وایي ضعیف حدیث زموږ تر اجتهاد بهتر دی، مګر د رای علما وایي یا څرنګه چې حدیث په خپل روایت کې ضعیف وي نو اجتهاد تر هغه بهتر دی. ورونو دغه د اجتهاد طریقه یعنی کوم وخت چې صریح نص نه وي موجود اجتهاد دی وس، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منهج او طریقه ده. کوم وخت چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته لیږي نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل که د قضا دپاره یوه مسئله درته راغله څنګه حکم کوې؟ معاذ رضی الله تعالی عنه ویل په کتاب الله سره حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که دې په کتاب الله کې حکم نه کوي پیدا. معاذ رضی الله تعالی عنه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت احادیث سره حکم کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که دې په کتاب الله او سنت رسول الله کې د هغه مسئلې دپاره حکم نه کوي پیدا. معاذ رضی الله تعالی عنه ویل په خپل رای سره اجتهاد کوم، تردد او کوتاهي نه کوم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس د رضایت پر قسم پر ځګر ووهه او ویې فرمایل الحمدلله، حمد هغه الله لروي چې د رسول الله رسول یې و هغه کار ته موفق کوي چې رسول الله په راضي کېږي. او دغه رنګه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کوم وخت چې و ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه ته خط یا رساله ولیکل چې څنګه به قضا کوي نو یې ورته ولیکل هر هغه مسئله چې په کتاب الله او سنت کې نه موجوده او ستا په ځګر کې تردد پیدا کې د فهم او فهم څخه کار اخله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لیکلی و الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. يعني هغه مسألة چې په هغه کې قرآن کریم او سنت مطهره نه وي په خپلو نورو مشابهو احکامو پیژندل کېږي. په دغه وخت کې پر نورو مشابهو مسایلو لیې قیاسوه او هغه شی چې الله ته نږدې وي او د حق سره مشابه وي پر هغه اعتماد کوه. د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هم دغه منهج و.
هغه چې ویل به دغه مسأله زه په خپل رأی سره وایم که دا زما حکم حق وو توفیق یې د الله عز وجل څخه دی او که خطا وو دا خطا زما او د شیطان څخه ده. د رضی الله تعالی عنه به ویل اقول هذا برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د کوفې د فقهاو استاد او دغه د رأی مدرسه هم په کوفه کې په وجود راغله او امام علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې په کوفه کې اوسېدی هم د رأی او مدرسې تمایل و. کم وخت چې د یو مسئلې د پاره نس نه کوي پیدا نو بیا په خپل رأی سره اجتهاد کاوه نو ځکه دغه د رأی مدرسه په کوفه کې اصل او اساس وګرځېده. او اوس به وهغه ژور علمي او فقهي بحث ته غوږ ونیسو کوم چې دغه دوو مدرسو د لویو علماو په مابین کې پیښ شو. دا بحث د امام ابو حنیفه رحمه الله او امام اوزاعي رحمه الله په مابین کې واقع شو. امام اوزاعي رحمه الله د اثر او روایت د لوی علماو او فقهاو څخه دی او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مدرسه الرأي د امامانو رئیس بلل کیږي. دغه بحث په مکه مکرمه کې د حج په موسم کې کم وخت چې دوه امام سره ځای شو پیښ او د بحث موضوع په لمانځه کې د تکبیراتو سره د لاسو پورته کول و. لمونځ کوونکی چې په لمانځه شروع کوي د تکبیر تحریمه یا اول الله اکبر سره خو لاسونه پورته کوي مګر په پاته نورو تکبیراتو کې مثلا چې رکوع ته ځي یا د رکوع څخه راپورته کیږي یا سجدې ته ځي یا راپورته کیږي آیا د دغو تکبیراتو سره به لاسونه پورته کوي که یا نو به دغه بحث ته غوږ ونیسو. امام اوزاعي رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه پوښتنه وکړه ویل کم وخت چې رکوع ته ځې او یا د رکوع څخه راپورته کیږي ولې لاسونه نه پورته کوي؟ امام اعظم رحمه الله ویل په دې باره کې کم صحیح حدیث نشته چې لمونځ کوونکی دي د رکوع یا سجدې د کولو یا راپورته کېدلو په وخت کې لاسونه پورته کوي. امام اوزاعي رحمه الله ویل څنګه وایې چې په دې باره کې نشته؟ حال دا چې زهري د سالم ابن عبد الله هغه بیا د عبد الله ابن عمر څخه ما ته روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه د شروع په وخت کې لاسونه پورته کول د رکوع او د رکوع څخه د راپورته کېدو په وخت کې لاسونه پورته کول چې د حدیث شریف لفظ داسې دی حدثني الزهري عن سالم عن ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع. امام اعظم رحمه الله ویل مشت روایت کړی دی حماد د ابراهیم نخعی څخه هغه بیا د علقمه النخعی او اسود النخعی څخه هغه بیا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه نه پورته کول بیل د لمانځه د شروع په وخت او بیا یې هیڅ کله دا کار نه کاوه. یعنی بیل د لمانځه د شروع څخه بل وخت لاسونه نه پورته کول چې دا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د حدیث شریف لفظ داسې دی حدثنا حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي والأسود النخعي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود إلى شيء من ذلك. اوس د یو امام سره نص موجود دی چې د لاسو پورته کول ثابتوي او د بل امام سره روایت موجود دی چې د لاسو پورته کول نفي کوي. نو د دوو مدرسو د علماو په مابین کې بحث شدید شو. اوزاعي رحمه الله په قهر سره وویل زه د زهري څخه هغه د سالم څخه هغه د خپل پلار څخه چې عبد الله ابن عمر دی حدیث درته بیانوم او ته وایې حدثني حماد عن ابراهیم یعنی د زهري درجه معلومه ده او سالم چې د عبد الله ابن عمر زوی دی هم یې مقام معلوم دی او په خپل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه معلوم سړی دی ته څنګه د نورو حدیث بیانوي؟ امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل حماد
تر زهري عالم دی او ابراهیم تر سالم عالم دی او کچیر د صحابیت فضیلت نوای یعنی که ابن عمر رضی الله تعالی عنه صحابي نوای ما به درته ویلی وای چې علقمه تر ابن عمر عالم دی او عبد الله خنو عبد الله يعني ده عبد الله ابن مسعود درجه معلومه ده وبيان ته ضرورت نه لري روم اوس نو په دغه مسأله کې څوک پر حق دي حقیقت دا دی چې موږ په دغه درجه کې نه یو زموږ مقام تر دې کم دی چې حکم دی وکړو او یا دې په دې مسأله کې اجتهاد وکړو چې دغه طرف پر حق دی دا د لوی علماو کار دی شاید نن ورځ داسې علما موجود وي چې د هغو علم و دوی ته دا حق ورکوي چې د دغسې مسایلو په باره کې حکم وکړي خو زموږ مقصد دا دی چې د مذاهبو یا د دغه دوو مدرسو د اختلاف منشأ در وښیو چې اصلا په دغه مدرسو کې اختلاف نشته د یوې مدرسې په رأس کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه واقع دی او د هغه بلې مدرسې په رأس کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه واقع دی او دوی دواړه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو د عظمو او لوی علماو څخه دي دوی دواړه هغه کسان دي چې پر هر مسلمان دا لازمه ده چې د دوی د علم خاضع او تابع وي دا ممکنه نه ده چې څوک د دوی د علم تابع نشي دا مدرسه ځان ته دلیل لري او هغه مدرسه ځان ته دلیل لري یو عالم خپل حجت بیانوي او بل عالم خپل حجت نو کم وخت چې د یوې مسئلې اختلاف د لوی علماو پر دلایلو یا پر صحابه کرامو قایم وي دې ته اختلاف نسو ویلی دلته مسله ډیره اسانه او نرمه ده مشکل خو هلته دی چې د اختلاف منشأ نفسي خواهش یا د هوا متابعت وي یا د ریاست د طلب په خاطر یا د قومي تعصب په خاطر وي هلته نو دغه اختلاف د مصیبت سبب ګرځي مګر هغه اختلافونه چې سبب یې دغسې شرعي دلایل وي دلته نو مسأله سپکه او اسانه ده او الله عز وجل په دغه اختلاف پر امت مسلمه وسعت او اساني جوړه کړې ده امام ابو حنیفه رحمه الله په خپلو فتواو کې د ځان دپاره مصدرونه او مرکزونه درلودل خپل احکام یې د دغو مصادرو څخه راایستل او په دغه باره کې واضحه معلوم او ښکاره منهج او طریقه درلوده چې همیشه پر هغه طریقه روان وي امام صاحب د احکامو د راایستلو دپاره تر هر څه د مخه اولا په کتاب الله شروع کول دا مصدر د امام صاحب دپاره هغه اول مصدر او مرکز و چې د هغه په عملي کولو کې هیڅ تردد نه کاوه اوس به په دغه باره کې په خپله د امام اعظم په خپله و امام اعظم رحمه الله ته غوږ ونیسو چې دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د فتوا منهج دی دی رحمه الله وایي آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم يعني اولا د کتاب الله څخه اخذ کوم کم شی هلته نه کوي پیدا بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت مطهره سره اخذ کوم او کم بیا نه په کتاب الله او نه په سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې هغه حکم نه کوي پیدا د اصحاب کرامو د قول څخه اخذ کوم خو ځینې اوقات اصحاب کرام په ځینو مسائلو کې مختلف شوي دي نو کم وخت چې صحابه کرامو په یوه مسئله کې چې صحابه کرام په یوه مسئله کې مختلف شي امام صاحب وایي زه د صحابه کرامو د اقوالو څخه هغه قول را اخلم چې زما په نظر هغه پر حق وي او د دوی د قول څخه د بل چا و قول ته رجوع نه کوم یعنی د صحابه کرامو په اقوالو به ملتزم یم داسې قول نه اختیاروم چې د ټولو صحابه کرامو د اقوالو څخه د مخالف وي یعنی که په یوه مسئله کې صحابه کرامو مختلف اجتهادونه درلوده زه به خامخا د هغو د اجتهاد څخه یو اختیاروم د دوی د اقوالو څخه نه وځم
خو که بیا چیرې هلته داسې یوه مسله وه چې په هغه کې نه کتاب الله وي نه سنت رسول الله وي او نه د اصحاب کرامو قول وي هلته یوازې د تابعینو یا مجتهدینو اقوال وي لکه ابراهیم شعبي ابن سیرین حسن البصري عطا سعید ابن المسیب دغه رنګه د نورو لویو علماو او تابعینو نمونه یاد کړه نو امام صاحب وایي دوی اجتهاد کړی دی زه هم اجتهاد کوم لکه دوی چې کاوه ورونو د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب په ښکاره او واضح ډول د اسلامي فقه پر صلاحیت دلالت کوي چې ټولنې ته هغه احکام ورکړي کوم چې دوی د ژوند د مختلفو اړخو څخه ورته محتاجه وه ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مذهب اولا پر قرآن کریم او سنت مطهره قائم کړی دی او بیا پر اجماع قیاس استحسان اعتماد کوي نو ځکه د رحمه الله په فقه کې دا قدرت پیدا سو چې د ژوند و ټولو احتیاجاتو ته اجتهاد او استنباط وکړي په داسې طریقه سره قوانین او قواعد کښیږدي چې د دین او شریعت د قواعدو څخه هیڅ مخالفت نه وي پکښې امام ابو حنیفه رحمه الله به ویل زه د کتاب الله څخه اخذ کوم کمې په هغه کې نکړه پیدا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت سره اخذ کوم هغه شی چې نه په کتاب الله کې پیدا کوم او نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سنت کې بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو په قول اخذ کوم خو د هغو په اقوالو کې د کم چا قول چې می خوښ وي هغه اخلم او هغه چې د کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرې را معلومیږي هغه پرېږدم خو د دوی د قول څخه د بل چا قول ته رجوع نه کوم او بیا وایي که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه حدیث راغلی وي په هغه عمل کوم لطفا کتاب واړوه